بسم الله الرحمن الرحیم. له هیواده بهر د افغان کارګرانو د رسمي نظام د بهیر د پیل د څرنګوالي په اړه خبرتیا. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دوامدار هڅو په پایله کې په لومړي ځل د قطر شاهي هیواد له مختلط دولتي شرکت او د افغانستان د کارموندنې خصوصي شرکتونو ترمنځ د افغان کارګرانو د لیږد په تړاو هوکړه وشوه چې له مخې د اوس لپاره افغان کارګرو ته 900 کاري فرصتونه ځانګړي شوي دي. دا پرمختګ چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د قطر شاهي هیواد دولتي مسؤلینو ترمنځ د تخنیکی همغږیو ناستو او هوکړو له مخې ترسره شوی دی چې موخه یې په قانوني خوندي او باعزته توګه له هیواده بهر د افغان کارګرو اعزام او په راتلونکي کې د هغو له حقوقو څخه لازم ملاتړ دی. په همدې اساس په شرایطو برابرو هیوادوالو ته څرګندوو چې د نوم لیکنې او ثبت بهیر به د دې وزارت اړوند له هیواده بهر د کارګرو د اعزام ریاست تر نظارت لاندې او د کارموندنې خصوصي شرکتونو له لوري په قانوني او باوري ډول پیل شي چې د نوم لیکنې څرنګوالي شرایط او ځانګړي مرکزونه به وروسته اعلان او په ډاګه شي. هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د پروسې له پیل وروسته خپلې ځانګړتیاوې یوازې له رسمي باوري او منظور شویو مرکزونو سره ثبت او له غیر مسؤلو اشخاصو، جعلي شرکتونو او یا نامعلومو مراجعو سره د نوم لیکنې څخه ډډه وکړي ترڅو د هر ډول ناوړې ګټې اخیستنې څخه مخنیوی ترسره شي.